بسم الله الرحمن الرحیم. د رمضان المبارک او د روژې متعلق چې کومې رویې قابل اصلاح دي، نو په هغې کې یوه رویه دا هم ده چې په مونږ کې ډېر شي ملګري داسې دي چې هغوی غواړي چې په روژه کې زیات وخت خپل عبادت له ورکړي، د قرآن تلاوت له ورکړي، جومات له ورکړي، خو هغوی د دې دپاره د مخکې نه منصوبه بندي نه کوي او اکثر داسې وشي چې اندادون د روژې میاشتې آغاز وکړي، نو په لومړۍ ورځ باندې ښه ټایم ورکړي، په لومړۍ ورځ باندې د جومات سره تعلق ولري، په لومړۍ ورځ باندې د قرآن تلاوت ښه ډېر شي وکړي او دغه شان نفلي عبادتونه وکړي. خو په قلاره باندې چې کله دویمه ورځ کېږي په هغې مقدار کې کمی راځي، درېیمه ورځ، څلورمه ورځ، بیا چې کله هفته تېرېږي نو ده هر څه پرېښي. نو دا رویه بدلول پکار دي. پکار ده چې مونږ د مخکې نه منصوبه بندي وکړو، د اولنۍ ورځې نه په نفس باندې ډېر زیات بوج نه راولو چې دی زمونږ نه خرابېږي نه، چې دی زمونږ نه تېرېږي نه، چې دی راته کیني نه، بلکې په قلاره پرې بوج سیوا کوو. اوله ورځ باندې لږ ټایم، په دویمه ورځ د هغې نه لږ سیوا، او دغه شان چې کله مونږ اخري عشرې ته رسو نو مونږ به د عبادت د یو کافي مقدار سره خپل نفس عادت کړی. نو دا به وي چې د اخري عشرې چې کوم ډېر فضیلتونه دي، غټ مبارک وخت دی دغه د اخري عشرې د 10 ورځې شپې، نو هغه به زمونږ نه په غفلت کې او د جومات او د تلاوت نه لرې نه تېرېږي. نو د دې خبرې د ځان سره د مخکې نه دا پلانینګ کول پکار دي، د دې منصوبه بندي کول پکار دي. او غوره طریقه دا ده چې د هر یو مونځ سره انسان د ځان باندې په جومات کې لږ وخت تېرول دا لازمي کړي. د لمانځه نه مخکې ځي، د لمانځه نه وروستو ایسارېږي، د تلاوت څه حصه په ځان باندې مقرر کړي چې دومره تلاوت به زه د هر یو مونځ سره کومه، او په هره ورځ کې بیا د هغې تلاوت مقدار بړاوي، او کوم وخت چې دی په جومات کې تېروي په هره ورځ کې د هغې مقدار لږ غوندې بړاوي، نو دی به د دې کار سره عادت وي او نفس به یې تېرېږي نه، نفس به د دې نه تېښته نه کوي. او د رمضان المبارک میاشت چې ده دا به په عبادت او تلاوت کې تېره شي. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي.